افغانستان کې وضعیت ډېر پیچلی شوی ده. له یو خوا وطن کې بیکاري حد ته ورسېدله، له بلې خوا سیاسي کړکېچ او د افغانستان لپاره د سرطان دانه را پیدا شوې چې عبدالله ده، او له بله طرفه قرنطینونه دي چې وطن کې وضع شوي دي. افغانستان یو غریب هیواد ده. د داسې وضعیت لپاره افغانانو سره هیڅ هم نشته، او تر ټولو بده خبره بیا دا ده چې د کرونا ټولې پیسې سیاسیونو ووهلې. ملګرو راځئ چې عامې روغتیا وزارت څه وایي. کابل او د افغانستان ولایتونو کې د ک.رونا په هکله تازه څه پیښ شول. ډېر مهمه ویډیو ده، در سره ضروري وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 28 نوي پیښې ثبت شوي دي، چې په دې سره د ټولو اخته کسانو شمېر 521 ته پورته شو. په تیرو 24 ساعتونو کې 14 پیښې په کابل، 8 په هرات، په کندهار، لوګر، دایکنډي او تخار کې 2، د غراس په پروان، بامیان، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې یوه پیښه تازه ثبت شوې ده. وروسته له هغې چې په پاکستان کې د لارې بندېدو له کبله بند پاتې شوي کډوال هیواد ته د تورخم او چمن فرضي پولو له لارې راستانه شول، د کرونا ناروغۍ په پښو کې زیاتوالی راغلی شوی ده. د روغتیا وزارت په وینا په تیرو 3 ورځو کې له 100 زیاتو پیښې ثبت شوي چې د پخوا په پرتله تر ټولو زیاتې دي. کرونا وایرس په افغانستان کې د احد میاشتې له 5 فبرورۍ تر 24 څخه خپور شوی، چې نږدې 2 میاشتو کې له 500 زیاتې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. دغه راز تر اوسه 32 تنه بیرته روغ شوي هم دي. کارپوهان وایي هیواد کې د پیښو شمېره له دې څو چنده زیاته ده، خو معایناتو ته بشپړ لاسرسی نه درلودل او د خلکو د غفلت له کبله روغتیا وزارت کره شمېرې نشي ترلاسه کولی. د روغتیا وزارت ځینې چارواکو څو ورځې وړاندې د پلازمینې کابل په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دغه ولایت کې ممکن زرګونه کسان پر کرونا اخته وي، خو خلک له قرنطین کېدو ویر لري. اوس هم دغه ولایت کې له 100 زیاتو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، خو یوازې 15 ناروغان روغتون کې قرنطین دي. اوس مهال هرات د افغانستان په زیاتو اغېزمنو ولایتونو کې چې تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي دي، دغه ولایت کې د پیښو شمېر له 250 پورته دی. همداراز کابل کې 111، کندهار کې 40، نیمروز کې 21، بلخ کې 14 او پاتې نورو په بېلابېلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. باید ویل شي چې خوست، روزګان، جوزجان، لغمان، پنجشیر، نورستان او کونړ هغه ولایتونه دي چې تر اوسه پکې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.